کار وکړو. او دغه دی اول خو اوس موږ راغلي مدرسې باره کې یو، د مدرسې هر څه مشکل وي موږ وروسته مولوي صاحب سره نو انشاءالله کوشش کوو د تاسې لپاره به موږ له دې نه ډېر کوشش کوو چې ډېر کار درته وکړو. هغه که داسې نور تاسو ته کوم ځای معلوم وي مولوي صاحب سره شریک کړئ، مولوي صاحب مسافر موږ ټول سره رابطه کوو انشاءالله. تاسې هر رقم مرسته به موږ کوو. او د خبرې به اصولي صاحب کوي، ما سره نه پرچه سته چې نه خپل یاد مې درته وغږېدم. خدای دې وکړي چې ښې خبرې مې درته کړي، او خدای دې د ټول افغانستان د هر قوم نه د هر ولایت نه رب دې نه څه مشکل راولي نه بل شی. او بل دغه افغانستان کې موږ او تاسې باید یو بل ته لاس ورکړو چې دا مخته لاړ شي. تګ زموږ د حل لاره نه ده. موږ له لوګر نه اوس راغلي یو، زموږ مطلب دا نه ده چې به بیا موږ یا راځو یا به نه راځو، خو مطلب هم اسلام ته کار کول، دین ته کار کول، افغانستان ته کار کول او د افغانستان هر وګړي ته کار کول دي. هغه که په هر ځای کې کېدای شي تاسو ته داسې څوک معلوم وي چې هغه ډېر غریب وي، موږ ورسره بلد نه یو، که تاسې موږ ته راوښیي الله پاک به اجر درکړي. که یې راونه ښیي او خبرې کېدای شي الله پاک تاسې نه پوښتنه وکړي چې داسې یو څوک درته راغلی وو تاسې ولې دې ته ونه ښوده. موږ به کوشش کوو هره میاشت بعد 2 میاشتې بعد څومره وسه کېده انشاءالله دغلته به یې تاسې ته راوړو. د مولوي صاحب په شتون کې به یې غریبانو ته سپارو. او خبرې اوږدول هم ښه نه دي ځکه تاسې تنګ نه شئ. او مولوي صاحب مننه، خیر سي، الله ما اجر درکړه. غټ کار هم کړی، د مدرسې کار هم شروع کړی، الله دې له دې نه غټ اجر درکړي. غټ کار به کوئ انشاءالله. په تاسې زموږ اعتماد ده. موږ هم لکه ورونه په څنګ کې درېږو. زه اصولي صاحب سره له ملګرو داسې به درسره ولاړ یو لکه د تا د کور غړي شي انشاءالله. دې نه غټ کارونه به مخته کوو. ځوانان یو انرژي لرو، تاسې جای راته ښیي موږ به ځان رسوو انشاءالله. مننه، خیر سي، خدای په امان. جزاكم الله أحسن الجزاء الجناب